د دې بوټي د ډېروالي څه دا نه دی مطلب چې دا دوباره جایز شو. موږ په دا کلو باندې چې اوس وخت کې راتېرېږي د اکثرو کورو څخه د همدې بوټي بوی راپورته کېږي. انسان چې څنګه تر سره تېر شي په کوڅه کې انسان پوهېږي چې په دې کور کې دا ښایسته ګل هم کرلی دی. دې ګل ته خلک د پیسو تخم وایي. داسې خلک ویډیوګانې ورسره ډکوي که مسکین یې بس دا یو څه وکرستی بس خام سرمایه‌دار شي. خو دا له موږ نه هیر دي چې د اسلام په حکم باندې صحابه کرامو شراب توی کړل، کوڅې وبهیولې، خرڅ یې لم نه کړل. موږ هم د هغه اصحابو نومونه اخلو، موږ هم پر هغه لاره تلل غواړو، موږ هم د هغه رب راضي کول غواړو. شراب په اول کې نه و حرام، لیکن کله چې حکم رالی نو د الله په حکم د صحابه کرام تاریخ هم لږ وګورئ. نن هم علما تاسو ته وایي چې کرل خو یې څه کوي چې کاروبار هم ناجایزه دی، رانیول او خرڅول او مزدوري پکې کول ناجایزه دي. چې تا په خپله مځکه تاریاک کرلي ګمان کې مې نه راځي که خدای نکرده د دې عذاب په موږ ټولو رالی ځنګل چې اور واخلي وچونه د ګرده پکې سوځي. نن به کرلي سرمایه‌دار وي، نن به د پیسو د ډېرېدو شوقیانو کرلي، سبا به هر مسکین غریب عوام انسانان انسان و حیوان عذاب څکي که دا اوبه الله پاک وچکي. دې وجې د خدای څخه د بیرې په خاطر باندې که مسلمان چې لاس خوله سره رسېږي ګرد د انسانان نه دي مجبوره د تریاکو نه مخکې خلکو څه کول، د دې ښایسته بوټي نه مخکې خلکو څنګه ژوند کوي. د رزق ذمه الله رب العزت اخیستی و نورې دنیا ته رزق پرچش الله پاک ورکوي. په لحاظه له دې نه تېر سي. خدای ناکرده د دې بوټي د رنګه دا محسوسېږي چې د دې بې برکتي به له موږ نه د خوراک او د څښاک اوبه هم باسي. په هغه ټیم کې بیا نه کېږي اوبه چې در وخت تېر سي بیا به بېرته نه جروزي. نن وخت دی، اوس وخت دی. زه په چیلنج باندې وایم چې د دې او د شرابو در مابین څه کم فرق دی. نن دا د نشې لپاره کارېږي او کرل کېږي او د دې کاروبار او د دې ګرانوالی. نو نشه خو هم شراب هم ده، چرس هم دي، ګولۍ چې کومې په رقم رقم پوډر او رقم رقم نومو باندې راځي هغه هم دي. د هغو بیا خرڅولو کاروبار ولې ناجایزه بولئ چې د دې د جایز چاته په ذهن کې ورځي. شیطان دوکه درکوي. ډېرې در دنیا په همدغه رقم تېر کړي دي. په لحاظه نن که تاسو نه یاست خبر بیا هم د علماو څخه تپوس پوښتنه وکړئ. که خبر یاست انشاءالله څوک به نه خبره پاتې نه وي بیخي. د دې نه د الله د بیرې په خاطر لاس واخلئ. که چیرې زموږ ستاسو ای مسلمانانو د یو کلي په جومات کې څوک دا وکړي نو کومه پروپاګانډا یا کومه ډرامه به موږ جوړه کړو. مسلمان د کور او د جومات یې څه فرق دی؟ زه مثال دغسې درته وایم. مسلماني خو صرف یوازې د لمانځه پرې نه ده، اصل مسلماني خو معلومیږي په کاروبار کې، په معاملاتو کې، د خلکو سره په همسایتوب، په قرابت کې، په مسافري کې، خلکو سره په اوسېدو، په رهن سین کې. یوازې خو دا نه دی چې ته مسلمان شې او چې د لمانځه باندې رالې هغه وخت مسلمان یې